د سولې په لار دواړه خواوې ډېر اختلافات لري، خو په لویدیځه غاړه کې د یهودانو نوې آبادي یوه عمده ستونزه غواړي چې له دې ډلې سره خبرو ته کښېني. حکومت د دې لانجې په هغو اړخونو خبرې تر ټولو لومړی دا راته ووایاست حقیقت دی چې د امریکا نوي حکومت د دې لانجې په هغو اړخونو خبرې پیل کړي دي چې پخواني حکومت نه وې کړي. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون، واشنګټن. ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو د حکومت د نسکورېدو څخه وروسته په افغانستان کې د مخابراتو په ډګر کې یو ستر بدلون راغی، خو د دغو بدلونونو سره سره تر اوسه پورې ځینې ستونزې هم شته. په دې هکله مو په لندن کې د امریکا غږ سټوډیو ته میلمه راغوښتی او څو پوښتنې به ترې وکړو. انجینر احمدشاه سعادت صاحب خپرونې ته ښه راغلی. تر ټولو لومړی دا راته ووایاست چې څو کاله کېږي چې په افغانستان کې د مخابراتو په ډګر کې 3 شرکتونه فعاله دي، نو ولې تر اوسه د 1 دقیقې په حساب بیې د ګاونډیو هېوادونو څخه لوړې دي؟ ناصر صاحب، السلام علیکم. اول تاسو ته او ټول د آشنا تلویزیون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بل یو فعلا 15 شرکته په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري او تقریبا 15 میلیون نه زیات مشترکین لري. د دغه شرکتونو قیمتونه تر اوسه ځکه سیده ښکته نه دي غورځېدلي. حتی حال دا چې سیم کارت قیمت خپله غورځېدلی دی. یو وخت کې په $380 سیم کارت قیمت و، اوس حتی مخ دی. خو د مکالمې قیمت ځکه ښکته نه غورځېږي چې مصارف په افغانستان کې نسبت د نورو همسایه ملکونو نه یا نور ځایونو نه زیات دي. هغه په دې حساب سره چې یو په افغانستان کې برق نشته، دوی د جنریټر نه استفاده کوي او هر جنریټر تقریبا په زرګونو لیتره تیل سیزي په روزانه 40 ساعتو کې. دغه یو مصارف دی چې اپریټر ته په غاړه غورځېږي او بالاخره مشتري نه اخیستل کېږي. دویمه دا چې په افغانستان کې سکیورټي نشته. په هر یو بي ټي اس د انتن خواته 2 کسه 3 کسه ګاردان وي، دا هم مصارف اضافه مصارف دي. درېیمه دا چې په افغانستان کې قدري خلک نشته چې هغه انجینران په افغانستان کې کار وکړي او خارجي متخصصین ته ضرورت دی او هر خارجي متخصص د $10,000 نه $15,000 معاش اخلي. او بله دا چې د دوی د ګیس هاوس او نور د فلایټونو دغه ټول مصارف د یو په افغانستان کې تقریبا د 100 انجینرانو یو انجینر د خارجي د 100 انجینرانو مصارف اخلي. نو دغه شی نه دي چې مصارف بالاخره په مشتریانو باندې زیاتېږي. خو بیا یو اداره ده چې اترا نومېږي. اترا مسؤلیت او وظیفه هم دا ده چې اپریټران ټول په رقابت کې واچوي تر څو دوی قیمتونه تر یو حده پورې چې امکان لري ښکته کړي. او دا اترا اداره هم دوی حساب باندې جوړه شوې ده. په مرور د زمان چې کله برق جوړ شي او دا دغه وشي انشاءالله قیمتونه به په قرار وغورځېږي. نو دغه یو عمومي فکټرز دي. ډېر ښه. دوه پوښتنه، خلک د موبایل ټلیفونونو څخه داسې اندېښنې لري چې ګواکې دا د صحت لپاره ښه نه دي. تاسو څه وایاست په دې هکله؟ بلې صاحب، د موبایلو د سکیورټي د امنیت د موبایلو د ضرر مسله د هیومن بینګ لپاره یعنې انسانیت لپاره دغه یو مسله ده چې په ټوله دنیا کې او په دې باندې ریسرچ روان دی په جاپان او امریکا او په لکه FCC د امریکې ICIRP چې کوم یو عمومي ایجنسي ده چې د صحت او حفاظت د دې نظارت کوي. خو دوی ټولو تر اوسه پورې داسې یو اسناد نه دي پیدا کړي چې هغه موبایل دی باید یو انسان لپاره ضرر تمام شي. نو په دې حساب باندې تشخیص دغه روان دی. خو دوی یو ستندر جوړ کړی چې هغه ستندر کې وایي چې 1.6 ملي واټ نه چې 1.6 واټ نه چې زیات دغه وي ترانسمیشن فریکونسي، دا کېدای شي چې د انسان وجود ته ابزرو شي. نو دغه باید کنټرول اترای کنټرول کړي چې هر یو بي ټي اس د دې نه زیات ترانسمیشن ونه کړي او هر یو دغه باید د انټرنیشنل ستندر سره مساوي وي، برابر وي. او بل دا د هانډسیټ خپل هانډسیټ هم باید داسې بعضې ملکونه دي چې هغوی هانډسیټ پروډیوس کوي یعنې جوړوي هانډسیټونه، خو هغه انټرنیشنل معیار باندې دي باید هغه هم کم شي. او بل دا د چې انتنونو لیول باید د انسان د سر نه باید 8 متره لوړ وي او بل د بلډینګ ته مخامخ نه وي، ځکه چې بلډینګ ته مخامخ وي او 100 مترو کې نږدې وي دا هم انسان ته دپاره ضرر رسولی شي. په معیار باندې چې برابر وي ضرر نه لري. مسلې د په دې هکله زه بلې پوښتنې ته به راسو. د موبایل انټن په افغانستان کې تر اوسه پورې لا خوندي نه دی او خلک اندېښنې ورباندې لري. څه باید وشي چې دغه انټنونه خوندي کړی شي؟
که په لنډه راته ووایاست. بلې صاحب دلته خو انتنونه په دې مسله کې باید د مخابرات اصلا دا یو فواید یې هماغونې کار دی لکه شفاخانه شوه سړکونه شول نو په دې اساس سره دې مسله کې باید انتنونه دې څوک ضرر دې ورته ونه رسوي ځکه فوایدمه شی نه دي ټولو عامه خلک ترې استفاده کولی شي او بل دا دی لکه بعض ځایونو کې انتنونه اورو چې بندېږي نو که څوک دې په خاطر باندې چې ولا زمونږ ګشت او مرور چې دی دا تعقیبېږي نو هغه څوک چې تعقیبوي خو اصلا د سټلایټ د لارې هم تعقیبوي بل د وی چیف راډیو د لارې هم تعقیبوي او بله مسله دا چې که څوک دا فکر کوي چې ولا زه خپله شخصا تعقیبوي نو هغه کولی شي موبایل خپل دې بند کړي بیټرۍ دې ترې وباسي په هغه وخت دپاره مرور د زمان چې دی سسپیش یعنې شکمن وي پرې او نه دا چې د ټولو عوام خلکو ته ضرر ورسوي او موبایل پایه د منځه یوسي دا ډېر او بله مسله او بله دا چې د فیم تو سل په نوم باندې یو نوی سیستم جوړېږي دغه فیم تو سل چې دی دا ډېر فیصله نوې ټکنالوژي ده فیم تو سل. مننه ډېر زیات کور مو ودان سعادت صاحب. تشکر ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د ایران اسلامي انقلاب چې د بدلون شعار یې له ځان سره درلود د ایران شاهي حاکمیت وپرځاوه.